السلام علیکم، جاوید بختیار یم. څنګه کولی شو په اکسل کې کامیاب، ناکام او مشروط د ایف کنډیشن په اساس باندې معلوم کو. مختلف طریقې کارولای شو، خو لومړی طریقه ایف کنډیشن ده. لکه دلته ما سره دا نمبر دي او دې نمبرو کې که چېرته په یوه کې پاته سي نو مشروط ده، په دوه کې پاته سي مشروط ده، کله چې په درو کې پاته کېږي هم مشروط ده، کله چې په څلورو کې پاته کېږي نو ناکام ده، کله چې په یو کې هم نه پاتې کېږي نو بیا کامیاب ده. نو دا کنډیشن به څنګه کارو؟ زه یو شرط هم دې ته ورکوم که چېرې دا نمرې تر 50 نه کښته وي هغه ته سور رنګ ورکوئ، بیا ماته معلومیږي چې راځم لیس دین تر څونه تر 50 نه چې کښته وي. صحیح شو او بس وکړي. فرض که دا نفر له ما سره مشروط ده په دې یو مضمون کې، نو زه بیا څنګه اوس معلوموم د کنډیشن په اساس باندې اف کاروم او بیا اف کې ورته وایم. په ایف کې داسې ورته وایم چې له دې ځای نه تر دې ځای پورې هغه نمبر راته حساب کړه چې تر 49 یا 49 یا 49 نه کښته وي، نو هغه به راته حساب کړي. که چیرې دا نمبر تر 4 نه زیات وي نو خو دا سړی ناکام ده. نو زه داسې ورته وایم کاونټ اف یې که له دې ځای نه تر دې ځای پورې راته فایند که څه شی چې کوچني وي له څونه، دلته فنکشن معلومیږي چې کوچني وي له څونه، کوچني او مساوي وي له 49 څخه. که چېرته دا نمبر په دې ځای کې د دغو شمېر زیات او مساوي له 4 سره سو یا 4 سو، یا داسې که بیا دا نه کارو بیا به 3 ورته ورکوئ، او که مساوي کارو بیا به 4 ورته ورکوئ. که چېرته په 4 یا 4 نه زیاتو کې پاته سو نو دا سړی خو موږ ته معلوم دی چې دا به څنګه وي، دا به ناکام وي را سره. بیا ایف کنډیشن ورته اخلم، بیا ورته وایم کاونټ ایف راته حساب که له دې ځای نه تر دې ځای پورې. اوس خو که په یوه کې پاته سي، ګورئ دا لوجیک سړی په خولو وایم مشکل حل ده، یا په یوه کې پاته سي یا په دوه کې پاته سي یا په درو کې مشروط ده، نو یا کاروم نو لوجیک سیده دلته اور کنډیشن غواړي. نو زه به څنګه کوم؟ زه به لومړی دلته راسم اور به ورته کار کوم. که چېرته د دې په دې کې کوم نمبر کوچني 49 نه وي، د دې شمېر مساوي له 1 سره سو، یا بل شرط هم ورکوم، خو د لیکلو لپاره پر ځای باندې دا څه ورکوم، کاپي کوم، کنټرول سی کوم او دلته کنټرول وی کوم. خو که په یو کې پاته سي یا په دوه کې پاته سي یا په 3 کې پاته سي نو بیا څنګه ده؟ دا خو اور کنډیشن ده، د اور کوس بندوم. نو بیا دا لوجیک که چېرته ترو سو نو بیا ما څه وایي، بیا به ما ته وایي چې دا کس مشروط. که په درو مضامینو کې پاته و یا په دوه په یو کې مشروط ده، که په 4 5 او په زیاتو کې پاته و نو ناکام ده، نو که نه و پاته خو معلومه خبر ده چې هغه به څه وړي، کامیاب به وي را سره. بس د انټر بټن وهم خلاص او دا یس کوم. دا سړی ما سره مشروط ده، زه دا فارموله داسې ډرای کوم. دا کس کامیاب ده، دا کس را سره کامیاب ده، دا مشروط ده او ناکام، دا یو ناکام ده ځکه په 4 کې پاته ده. که په یو بل کې پاته شي دا ناکام. او که چېرته دا 50 یوسي په دې کې کامیاب سو، نو که چېرته په دې دریم کې نو په 3 کې بیا پاته کېږي بیا نو دا مشروطیږي. کله چې دا 50 دلته پوره کوي نو اټومیټیک ډول باندې دی له مشروطیږي، له ناکامي ووت. خو که چېرته دې کنډیشن کې دی بیا 2 نه یوسي، او چېرته راشي بیا په دې کنډیشن کې 2 نه یوسي، او یو کنډیشن دغه د په دې کې نور نمرې پوره کړي نو خو دا سړی کامیاب ده. دا و د ایف فنکشن ډېر اسانه فرموله ټیکسټ. دا یې فرموله ده او انشاءالله اسانه ده که نه، ځکه چې اور کنډیشن هم کار کړی ده او ایف کنډیشن